دا پول مکمل د تختونه جوړ دی چې ډیر زیات په ښکلي لوکیشن او ډیر زیات په خوندور ځای دی. زه چې کله دلته کې راورسېدم والله د دې ځای نه خو چې کوم دی زما زړه نه کېدو. ما ویل د سره تکارونه مارونه په تندر ولګي بس همدلته کې پرېوځه ځکه چې دا پول ډیر زیات مزیدار دی. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې د خیره سره څنګه سار شوی و بس مونځونه سم کړي د هغې نه پس زه بار تر وتم ښه ټیټ نور لګېدلی و. نو بس دلته کې مې انتظار کو یاره ما ویل چې هغه بل ملګری مې راشي خو چې بیا مې ځان ته وکتل ما ویل چې یاره ستا ږیره خو ډېره زیاته غټه شوې ده څنګه چل دی نه ایله به کله ځې. نو بس بیا مې ویل زه انشاءالله چې کارونه مالونه ختم شي که د جمعې په ورځ کوشش کوم انشاءالله لاړ شم. بس دلته مې هغه بل پارټنر رالی بس ډایرکټ ورسره موټرسایکل ته راوختم. هغه راته ویل چې یاره نن به څه کوو. بس ما ورته ویل یاره ته به خپل کار ته لاړ چې زه به خپل خو دلته مونږ سره پېټرول نه نو بس ډایرکټ پېټرول پمپ ته راللو او دلته مې ورته ویل یاره مونږ ته پېټرول واچو. بس هغه راته ویل صحیح ده بالکل بېغمه شه. بس پېټرول یې واچول بیا مو ته انتظار کوو ځکه چې سار کې اولنی ګاکو دویم دریم ګاکو نو د هغه سره پیسې ماتې نه وي. بس دلته مو ته ډېر زیات انتظار وکړو تر دې چې مونږ له خپلې پیسې راوړل په حوالې کړو. بس مونږ ته د هغه ځای نه روډ هم سیده کو روان شولو. بس دلته سقاکوټ سره نږدې چې کوم پارک دی چې چا لیدلی مونږ ته په کمنټس کې وایي دا ویډیو سره مخکې شیر کړو. کیپټن عرفان شهید چې کوم سکول دی هغې ته راورسېدو چې کوم پبلک سکول دی. د هغې نه پس چې کله ووختو نو دلته کې درګۍ بازار ته را نږدې شولو. تاسو لیدلی شئ چې مخامخ د درګۍ اسپتال دی چې ډېر غټ اسپتال دی. اوس د دې ژبه هم پکې ډېر خلک اوسېدونکي خو بس ما دلته کې د پارټنر ته ویل چې ما دې سیټ ته کوز کړه ځکه چې دلته کې به زه په دغه محله کې پیاده ورځم. بس دی روان شو خو د خپل کار دپاره او زه دې ځای کې پرې روډ باندې راووختم. تاسو لیدلی شئ چې پرې تنګه محله کې ومه چې نور هم ډېر زیات تیز او دا محله چې کومه ده نو چې تنګه ده خو زه په دې کې مخکې ځمه اول ته کې به کار کوم. مالک پر اعتبار بر رنګونه کول یاره ویل څنګه چل د کوم ځای ته راورسېدې. بس ما وتل تاسو په دې خوړ باندې چې کوم د تختو دا پوله اوښتی دی چې ډېر زیات مشهور دی. د دې ځای چې چا نه هم تپوس کړي نو ځان بوی وایي د تختو پول له راورسوه. و چې دا چا لیدلی په درګۍ کې په دې خوړ د پاسه باندې نو موږ ته په کامنټس کې لازمي ووایي. بل دا لوکیشن دومره زیات ښکلی دی چې زما خو ترړه نه مړېدو. ما ویل نن د سره کار له ځم او بس هم په دې ځای کې پاتې شه ځکه چې په کار په ځای کې بس څه کې. نو بس خیر بیا روان شوم. ما ویل یاره څه نه چې مالک غوسه چې یاره ته کار له ولې رانه لیټ نو بس دې کور کې مخامخ چې کوم کور دی دوه چته کور دی ماشاءالله چې ډېر زیات ښکلی دی او ډېر زیات مزیدار دی. د دې کور چې کوم حاجي صاحب دی هغه ډېر زبردست انسان دی. بس دلته کې مې کار کوو چې د ناشتې ټیم شو د خیر سره بس ښه په سور باندې ناشتې ته کېناستم چې په ناشته کې انډا وه پراټه وه او شی راله ایستی وو. زه ډېر زیات وږی شوی وم ځکه چې سار کې ناوخت و خو دې کې ما د کار ویډیو لاوله کې ځکه راوانړوله چې ما نه هېر شوي چې زه ولاګم جوړوم. بس د ناشتې نه کول نه پس مې دلته کې رالم په راجا ماشین باندې مې نظر واچو خو ښکلی کار مې شروع کو. کار مې چې کله شروع کو نو بس دلته کې مې ځان ته موبایل هم نیولو د لرې نه راباندې مالک اواز وکړو دا ته څه کې مالي سم نه کوم تر دې چې بس هغه روټۍ راوړله او بس بیا د روټۍ ټیم شو. مالک راته ویل چې ښه ټیټه روټۍ وخوره او د هغې نه پس خپل کار کوه. چې ومې کتل دلته کې په روټۍ کې خیر سره بازار نه روټۍ راوړې ښه ماسته پیپسي ورسره او د چکن یې راته یو پلیټ ډک کړی چې ډېر زیات خوندور او ډېره خوش ذایقه وه. ډېر زیاته مزې کوله چې ما به د په ساعت کې نړۍ کوله نو په خوله کې به مو سره ډېرې زیاتې اوبه راتللې. بس د روټۍ خوراک نه پس واپس زم را پاسېدم او خپل راجا ماشین مې سټارټ کو. پرې برنډه کې چې کوم ډیزاینونه کړي نو زموږ د خیر صدا کار فاینل شو چې تاسو لیدی شئ ډېر زیات چمک و ډېر زیات ښکلی او ډېر زیات مزیدار ښکاري. دلته مې د ماشین سیټ دک تر دې چې زما بل پارټنر راورسېدو په دې لاندې صحن کې هغه بل کار شروع کو مطلب د رګړۍ بل لاسې شروع کو. ما ورته دلته کې اوبه څښلې بس تر دې چې موږ د خیر سره مازدیګری ټیم شو د خیر سره چوټي م وکړو. تاسو دا صحن کې هم ډیزاین لیدی شئ ماشین هم دغلته سیټ ته ودرو. بس دلته مې د پارټنر ویل راځه ویل دوا کوه چې اوس موټرسایکل سټارټ شي. ما ورته ویل ولې ویل په موټرسایکل کې څه لږه ډېره مسله ده. مسله پکې دا وه چې پېټرول پکې نو بس موږ واپس دغه ځای نه راکوز شولو پیاده را روان وو. تاسو لیدلی شئ چې د دغه پول تختو پول نه په دې خوا باندې رالو. دلته کې موټرسایکل مکمل بند شو چې نه سټارټېدو بس پیاده پسې روانو. نن وریاز هم و تاسو لیدی چې وریاز راغلی وه خو ما ورته ویل یاره یو خو چې سار نه ورځ خرابه شي نو بس بیا غونډه ورځ دې داسې تابه او ذلیلې. موږ د سار نه پېټرول را سره نو نن دوباره دا و په دې موټرسایکل کې زموږ مسله ده نو په دې وجه باندې دا داسې چل. بس تر دې چې موږ د خیره سره پېټرول واچولو بس مخ په وړاندې روان شو. دغه کس چې کوم په موټرسایکل شاته وکړ د زموږ په ویډیو کې لاس هم اوچت کو. بس موږ ویل زه خیر ده څه خبره نه. سقاکوټ بازار او د سقاکوټ بازار نه چې کلم د خیر تاسو لیدل چې سقاکوټ بازار کې دومره زیات رش خو نشته دی خو بیا هم چې کوم دی ښه کافي رش دی. تر دې چې موږ د شیرګل پول ته راورسېدو خپل کور ته را نږدې شولو نو ما ویل یاره زه به دلته خپل ولاګس ختم کړو. که تاسو زموږ په دې ویډیو باندې چېرته نوي یئ نو زموږ چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ. مخکې دوستانو سره شیر کړئ. ملاویږو پر روان ولاګس کې د الله په امان.